سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د وزیرانو تازه ګمارنې یوه سیاسي پریکړه بولي. عبدالله نن سهار په وزیرانو شورا ناسته کې ویل د غبرګولي له لومړۍ ورځې وروسته باید د حکومت په اجراتو کې بدلون رامنځته شي او په ټاکنیزو منډو تړلو کې هم باید د دولتي امکاناتو له کارنامې ډډه وشي. نوموړي دغې مسئلې ته چې وزیران له ټولنیزو شبکو له خپلې منفقې خبرې ګوته ونیوه او د دغه ډول منفقې د مخنیوي غوښتونکی شو. ویل کېږي د غبرګولي له لومړۍ تر اوسه د مخابراتو او لوړو زده کړو وزیران له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي دي. د کابل ښار د دویمې ناحیې اړوند په برکي سیمه کې د حج او اوقاف وزارت د عملې پر کاسر موټر د یوې چاودنې له امله 10 کسان ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 8 بجې په یاد موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ لپاره د شیانو پوځي مسؤل له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. دغه کس چې ډاکټر بلال نومېده تېره شپه د یادې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د څرګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي په دې عملیاتو کې د نوموړي 8 نور کسان هم وژل شوي او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. کابل امنیه قمندانۍ وایي 2 کسان د مینې منګل د قتل په تور نیولي دي. د دغې قمندانۍ مسؤلین زیاتوي دغه کسان تېره ورځ په 2 جلا جلا عملیاتو کې د پولیسو له لوري نیول شوي او پر خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. د ویل ده چې د ټلویزیوني خپرونو چلوونکي او د ولسي جرګې د فرهنګي کمیسیون سلاکاره مینه منګل نږدې 20 ورځې مخکې د کابل ښار د 8مې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې کله چې غوښتل له کوره د دندې پر لوري ولاړه شي په ډزو سره وژل شوې ده. نږدې 100 کیلوګرامه چاودونکي توکي د زابل په مرکز کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. د زابل امنیه قمندان معراج الدین سادات وایي دغه مواد چې ټیم ټي نومیږي له پاکستانه هیواد ته رادننه او ټاکل شوې وه په 1404 موټر کې د الماریو په منځ کې کابل ته ولېږدول شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ سهار وختي په کلات ښار کې کشف او ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا دغه موادو د لیږد په تور 2 کسان هم نیول شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال یې څه باندې 20,000 زده کوونکي چې له 20,000 ډېرې نجونې دي ښوونځیو ته جذب کړي دي. سره له دې چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال په لوګر کې جګړو زور اخیستی، خو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دغه چاره د سیمې د اوسیدونکو قومي مشرانو او عالمانو په مرسته ترسره کړې ده. له دې سره سم د لوګر اوسیدونکي او ولایتي شورا غړي د زده کوونکو د جذب زیاتوالی د پوهنې په برخه کې مثبت ګام بولي، خو غوښتنه کوي چې زده کوونکو ته باید اړینې اسانتیاوې هم برابرې شي. او افغان کرکټ ملي لوبغاړي به نن د راروان نړیوال جام لپاره خپله دویمه تمریناتي لوبه له انګلستان سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به نن له غرمې وروسته 2 بجې د انګلستان د کنینګټن سیمې په اووا لوبغالي کې ترسره شي. د نړیوال جام سیالیو مخکې چې ټاکل شوي تر راتلونکو 2 ورځو پورې پیل شي، هره لوبډله باید 2 تمریناتي لوبې وکړي چې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان په ګونډو کړی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.